په بلخ ولایت کې د وروستیو واورو ورېدو او د زرګونو څارویو له وژل کېدو وروسته د دغه ولایت د کشندې ولسوالۍ زیانمن شوي خلک اوس له ملي او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي. دغه کروندګر وایي که څه هم اسلامي امارت په خپل وخت په اقداماتو سره د دوی د زیانونو د ډېرېدو مخه نیولې ده، خو لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. امارت اسلامی افغانستان برای ما مردم مالدار کا آورده بسیار کمک‌های خوب کرد. یک جان تشکر از قوم هزاره، اینجا یک 10-12 بلک گوسفند بود، اونا کمک کرد. در این برف‌باری‌ها از طرف محاشی ما تلفات شد. از طرف ما از طرف امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما از طرف مؤسسات کمک شود. ما دیگر از امارت اسلامی و دیگر از مؤسسات از همگیشان ما اینم کمک خواهان هستیم که برای ما همکاریشان بکنن. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ ولسوال هم په دې ولسوالۍ کې د وروستیو واورو د اورښت له امله د اوښتو تلفاتو د شمیر د تاییدولو ترڅنګ زیاتوي چې اسلامي امارت د هیوادوالو د ژوند او مال د ساتنې په موخه لازم تدابیر نیولي دي. نوموړی همدارنګه د ملي او نړیوالو بنسټونو څخه غواړي چې په دغه برخه کې د خلکو سره مرسته وکړي. 7 موترکا به این مردم رساندیم، مواشیشان از تلفات نجات دادیم. تلفات هم البته داشته 550 البته مواشی مردم تلف شده. در این باره همکاری مؤسسات میخواهیم که کمک بکنن. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د وروستیو واورو ورېدو له امله څه باندې 18,000 څاروي او 2 هیوادوال وژل شوي دي او د استوګنې 1 شپېته کورونه ویجاړ او له منځه تللي دي.